ملک صاحب نه یو کوي نه بل کوي ما ته بدل باخلما ما ته یو پکې غځوم ما ملک صاحب روغه نه کې ما ته وینه مې ګرمه ده 2005 کې دلته چې مخکې راشي دا غلنې نه وګې مې چې دلته کې یو کلي دی هغې ته پینډیالې وایي شته مونږ لاړو یو روغه کې مونږ ګرځو روغه کې مرګونه شوي قتلونه شوي جانبین نه قتلونه شوي ټول روغې ته تیارو توجه یو ملک صاحب روغې ته اوس ملک صاحب وفات شوي الله دې وبخي توجه ټول روغې ته تیارو یو نه تیارېده او دا پکې لا دا وایي نعوذ بالله وایي که مولیان دې راوسته امې نه کوم یو نیم پکې دا وایي وایي ما دې قرآن وایي روغه نه کوم یو نیم پکې دا وایي که پیغمبر راولي روغه نه کوم پرېږده مړه دې ته غیرت وایي دې ته پښتو وایي دا ته څه ګډې وډې وایي توجه مونږ لاړو څلور پنځه مشرانو پیر سباق بابا جي خان قاسم مریدانو ملنګ صاحب زم لاړم او چې موږ صاحب د اجرې دیوالونه کچه دیوالونه دي تاسو کړي د ما یو پیغام راوړي وایخلې توجه که پرځاني په زور یې در کوم توجه اوس چې موږ لاړو ملک صاحب سره موږ سلام وکړو ما ملک صاحب پښتانه وایي چې دوه کسان دله په جرګه راشي دریم ورسره الله تعالی د جرګې والا مخ کول د الله مخ کول دي او الله قرآن کې فرمای والصلح خیر پروغه کې خیر دی ټول وایي پروغه کې ټول وایي که څوک پکې چپو پروغه کې نو تا چې په جومات کې ما چې پروغه کې خیر دی روغې کوې که دشمنۍ کوې ما ورته والصلح خیر اما ملک صاحب موږ راغلي یو روغې له راغلي یو ملک صاحب نه یو کوي نه بل کوي ما ته بدل باخلما نه پوهېږو توجه ما ورته روغه نه کې ما ته یو پکې غځوم ما زه اوسه پورې پوه یم چې دا غځوم لا څه ته وایي نه یم پوه په دې دا اصطلاح زموږ د نوښار اړو ده نه غځوم ما ته یې ملک صاحب روغه نه کې ما ته وینه مې ګرمه ده خپله آب بیتي وایم سنې سنایي نه په ما تېر شوي توجه سپین کاغذ میں راوغس په هغه کاغذ مې ولیکل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیوال مې کاغذ ولګاو ما ملک صاحب ته چې دا بدل اخلي نو هغې دپاره ټریننګ پکار دی چې نښه او شیشنا کې نه پاسه په دې کاغذ ډز وکړه چې نښه دې برابر ده او که نه هسې نه د یو په ځای بل څوک ولي نو یو روغه شوې نه ده بیا به بلې پسې ګرځو ما یې پاسه وکړه ګزار ته ډېر غیرتي ته ډېر پښتونې ستا وینه ګرمه ده یو سړي ته د هغه په حجره کې د هغه په کلي کې دا خبرې کول اسان کار دی که ګران کار دی خپله م یارېدم مې ماتې رانیغ نه کي توجه په کاغذ یې کلمه ولیده دا یو خبره زړه ته کوزه کوي چې په کومه پاټۍ کې یې پښتانه که هر څنګه ولې نه دي الله تعالی ټولو پښتنو ته د ایمان دولت نصیب کړی دی محبت سره سبحان الله پوچه ته واځي سبحان الله په کاغذ چې کلمه ولیده سړي داسې ټنډه شه یخ شه راویلې شه زه خو پوه شم کرامت خو د اولیاو حق دی توجه ما ورته ملک صاحب بدل چې غصمات ما ته وایي په کلمه ډز وکړم په کلمه کافر کېنې ما ورته وی ملک صاحب په کاغذ چې کلمه ده ته په هغې ډز نه کې خو ته چې چا پسې ټوپک ګرځې ته چې چا پسې تماچه ګرځې ته چې د چا قتل پسې ګرځې ولې د هغه په زړه کې کلمه نشته ته چې کوم مسلمان نه بدل اخلې ته چې په کوم مسلمان ګزار کې د په زړه کې کلمه نشته سړی داسې ټنډه شه یخ شه چې یخ زه پې پوه شم ما ته ملک صاحب بدل اخلې ما ته وایي نه ویم یو پکې غځوې وایي نه ویم وینه دې ګرمه ده وایي نه ویم روغه کې وایي او الله روغه وکړله دویمه جرګه نه ده ناسته تاریخ نه دی مقرر شي چې بیا راشي هم په هغه ورځ باندې الله تعالی انټرنیشنل روغه وکړه
په کلمه به دشمنۍ ختمېږي د کلمې د وجې به بېحایي ختمېږي نشه به ختمېږي تماشه به ختمېږي موږ الحمدلله پلار په نیکه زمونږ ذاتیات هېڅ چا سره نشته دی پلار په نیکه الحمدلله ذاتیات زما د نیکه په 1964 کې په تبلیغ کې سفرې شوي حضرت جی مولانا یوسف رحمت الله انعام الحسن صاحب زبیر الحسن صاحب چې تا یې نوم اورېدلي هغې سره تشکیلونه کړي دي زمونږ په پملا کې چې څومره علما دي حافظان قاریان دي مدرسې دي دا ټول زما د بابا د دعوت او د تبلیغ برکت دی